بسم الله الرحمن الرحیم. امریکایي اسلام په اوس وخت کې بنړۍ کې دوه ډوله اسلام وجود لري. یو هغه اسلام چې الله جل جلاله پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل کړی او هغه خپل امت ته په مکمل ډول رسولی دی او د اسلامي امت د تاریخ په اوږدو کې مسلمانانو منلی او هم یې په خپل فردي او اجتماعي ژوند کې تطبیق کړی دی او همدا ډول له هغه څخه د دفاع په لار کې په میلیونونو سرونه قربان کړي دي. د اسلام علماء هم تل د همدغه اسلام په اړه د دښمنانو د تورونو او شکونو علمي او معقول ځوابونه ویلي او دغه دین د مختلف اړخونو او احکامو د شرح کولو لپاره یې په لکونو کتابونه لیکلي چې د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې په پراخه پیمانه موجود دي. دا هغه اسلام دی چې الله جل جلاله له هغه څخه پرته بل هیڅ دین نه قبلوي، لکه چې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ان الدین عند الله الاسلام. آل عمران 9 آیات. ترجمه: د الله جل جلاله په نزد منل شوی دین اسلام دی او همدارنګه الله جل جلاله د آل عمران په 15 آیات کې هم همداسې فرمایي ومن يتبع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. ترجمه: او که څوک پرته له اسلام څخه بل دین غواړي نو هیڅ کله به ورڅخه ونه منل شي او په آخرت کې بل جنکاران څخه وي. دا اسلام هغه دین دی چې په هیڅ صورت او په هیڅ وخت کې کافران د هغه له دښمنۍ څخه لاس نه اخلي او په هر شکل او وسیله به د هغه د منونکو په خلاف په همیشني جنگ اخته وي او تر هغه به دغه جنگ جاری ساتي ترڅو مسلمانان له اسلام څخه وباسي چې دا کار به هیڅ کله تر سره هم نه کړی شي. الله جل جلاله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. البقره 219 آیات. ترجمه: همیشه به کافران چې جګړه وکوي له تاسو سره تر هغه چې بیرته وباسي تاسو له خپل دین یعنی اسلام څخه، کچېرې دوی په دې کار وتوانیږي. یعنی تر څو چې مسلمانان په هغه اسلام ټینګ ولاړ وي چې الله جل جلاله نازل کړی دی نو د کفارو جنگ به د دوی په خلاف هر وخت په یو یا بل شکل حتما روان وي او مسلمانان به یوازې هغه وخت د دوی دوستان کېدای شي چې له اسلام ووځي. الله جل جلاله په بل آیات کې همدغه مفهوم داسې بیانوي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. البقره 130 آیات. ترجمه: هیڅ کله يهود او نصارا له تاسو څخه خوشاله نشي تر هغه چې د دوی په ملت یعنی دین روان نشي. له یاد شو آیاتونو په واضح ډول معلومیږي چې الهي اسلام هیڅ کله يهودو، نصاراو او نورو کافرانو ته د منلو نه دی او له همدې عمله یې په ټوله دنیا کې خپل ټول مادي او معنوي وسایل په کار اچولي ترڅو الهي اسلام په هیڅ ځای کې تطبیق نشي او کچېرې تطبیق شوی هم وي هغه باید په هر طریقه چې وی لمنځه یوړل شي. خو د الهي اسلام په مقابل کې یو بل ډول اسلام هغه دی چې غرب او پرأس کې امریکا داغه د معرفي کولو، خورولو او تطبیقولو لپاره کار کوي او خپل ټول مادي او معنوي وسایل په کار اچوي ترڅو په اسلامي نړۍ کې همدغه امریکایي اسلام د الهي اسلام پر ځای د مسلمانانو په ژوند کې ځای ونیسي. دغه امریکایي اسلام د معرفي کولو لپاره د امریکا تر ټولو مهمه تحقیقاتي ادارې کورپوریشن راند چې د امریکا حکومت ته د اسلامي نړۍ په چارو کې سیاسي، اجتماعي، دفاعي او استراتیژیکو چارو پالیسي جوړوي، د اسلامي چارو څېړونکي ورکي د مسلمانانو په ژوند مسلسلې څېړنې کوي او نتایج یې د امریکا د حکومت بیلابیلو ادارو ته د تطبیق لپاره ورکوي. یو طرح د همدغه ادارې یوې ډلې مستشرقینو چې چریال بنار یې مشري کوي وړاندې کړې ده. چریال بنار چې په خپل يهودي او د افغان امریکایي یعنی زلمی خلیلزاد خزا د دغه طرحې ده یعنی متمدن دیموکراتیک اسلام ملګری منابع او استراتیژي په نامه په 3 صفحو کې ترتیب کړای چې د خلیلزاد ترڅنګ نه نور مستشرقین او څېړونکو هم ورسره مرسته کړې ده.
یاد شوی طرح یو نوی امریکایي اسلام معرفي کوي او بیا دغه نوی اسلام د خپرولو لپاره په اسلامي نړۍ کې ملګری تشخیصوي او هغه منابع په ګوته کوي چې دغه نوی اسلام په تطبیق کې ورڅخه استفاده کېدای شي او هم د الهي اسلام د لمنځه وړلو او یا محدودولو او مسخ کولو لپاره استراتیژي وړاندې کوي. د امریکایي اسلام تعریف: هغه اسلام چې رن کارپوریشن یې غواړي. چیرل بنات یې په دې ډول تعریفوي: امریکا نوې صنعتي نړۍ او په مجموع کې بین المللي ټولنه داسې یو اسلام غواړي چې نور نړۍ له نظامونو سره په یو لار روان شي، دیموکراتیک او مترقي اسلام وي او په نړیوالو قوانینو، احکامو او اخلاقو وچلېږي. په یاد شوی تعریف کې دغه نقطې مشخصې شوي. اول، اسلام باید د امریکا او بین المللي ټولنې په خوا کوي. دویم، اسلام باید د یو بیل تشخیص او ځانګړی نظام ونه لري بلکې د نور نړۍ له نظامونو سره د یو شی وي. دریم، اسلام دی دیموکراتیک وي، یعنی د خلکو لخوا دی رامنځته شي، نه دا چې د وحی پر بنسټ دی ولاړ وي. څلورم، دغه اسلام د خپل زوړ شکل پریښی وي او نوی مترقي شکل دی غوره کړی وي. پنځم، دغه اسلام دی په احکامو او اخلاقی فلسفه کې د غرب له احکامو او اخلاقو سره یو ډول وي. وروسته په همدې اتمه صفحه کې دغه اسلام د منونکو د ملاتړ او تشویق په حق لیکي. دا به د حکومت کار وي چې مسلمانانو کې د هغو عناصرو ملاتړ او تشویق وشي چې له نړیوالې سولې او بین المللي ټولنې سره یو ځای په لار وځي او د دیموکراتي او تمدن خپلوي. په پورتنۍ جمله کې دغه مفاهیم جوت شوي دي. اول، د ټولو مسلمانانو ملاتړ باید ونشي بلکې د خاص عناصرو ملاتړ دی وشي. دوهم، د هغو عناصرو ملاتړ دی وشي چې له کفارو سره هیڅ ډول مشکل نه لري بلکې له هغوی سره په نړیواله سوله کې ژوند تیروي او په جهاد هیڅ باور نه لري که څه هم چې کفار په مسلمانانو هر څه کوي. دریم، د هغو مسلمانانو ملاتړ دی وشي چې د دیموکراسۍ د ژوند د تګلارې او غربي تمدن د ژوند د بڼې په حیث مني. لیکواله د مسلمانانو او کفارو ترمنځ د بیلابیل عامل د دغو دوو امتونو ترمنځ د غرب له فرهنګ څخه چې هغه یې نړیوال فرهنګ بولي د مسلمانانو لرېوالی ښیي او لیکي. د نړیوال معاصر فرهنګ څخه د مسلمانانو لرېوالی د هغوی او د نورو ترمنځ د کړکېچ زمینه برابره کړې ده. اتم، د پورتنی عبارت معنا دا ده چې د مسلمانانو او نورو ترمنځ به تر هغه وخته کړکېچ دوام ولري ترڅو چې اسلام خپل اسلامي فرهنګ پرېښی نه وي او نړیوال فرهنګ یې خپل کړی نه وي او هر کله چې د فرهنګ دغه توپیر له منځه ولاړ شي نو کړکېچ به په خپله له منځه ځي او دا کټ مټ هماغه مفهوم دی چې الله جل جلاله یې په قرآن کریم کې داسې یادونه کړې. بسم الله الرحمن الرحیم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. البقره 130 آیات. ترجمه: يهود او نصارا به تر هغه تاسو څخه راضي نشي ترڅو چې د دوی ملت ونه مني. او دا ښکاره خبره ده چې په ننني نړیوال نظام او نړیوال فرهنګ یهودانو او ایجاد او ډیزاین کړی او نصارا چې برتانیا او امریکا یې پر اس کې دي په ټوله نړۍ تطبیقوي او د همدغه نړیوال فرهنګ د عملي کولو لپاره یې ټول اسلامي نړۍ د جنگ میدان ګرځولې ده ترڅو خپل نوی اسلام ورکې عملي کوي. د امریکایي اسلام د خپرولو پلان. د کتاب لیکواله د خپل کتاب په نهم مخ کې د نوي امریکایي اسلام د پیروانو د نقش د تقویه کولو لپاره یو منظم پلان وړاندې کوي او امریکایي حکومت ته د توصیې په شکل لیکي د دې لپاره چې په اسلامي نړۍ کې د ډېرې دیموکراسۍ، ماډرنیزم او معاصر نړیوال نظام سره د یو ځای کېدو په خاطر یو مثبت بدلون رامنځته شي. امریکا او غرب ته پکار ده چې په ټول جدیت او دقت سره په مسلمانانو کې هغه عناصر ولټوي چې اسلام یعنی امریکایي اسلام یې تقویه کېدل غواړي او همداراز په امریکا او ملګرو لازمه ده چې د دغو عناصرو لپاره په دقت سره اهداف او ارزښتونه وټاکي او په دې هم پوه شي چې د دغو عناصرو د کار له پرمختګ څخه کوم نتایج په لاس ورځي
او کېدای شي چې د دوی د تقوی لپاره لاندې پروګرامونه په نظر کې ونیول شي. لومړی دغه عناصرو لیکنې او مطبوعات باید چاپ او په ارزانه خپاره شي. دوهم باید دغه ډلې او عناصر تشویق کړای شي چې د عامو خلکو او ځوانانو لپاره لیکنې وکړي. دریم د دوی نظریات او افکار باید د حکومتي تعلیمي نصاب د دینیاتو په کتابونو کې ځای کړای شي. څلورم هغوی ته باید راډیوګانې، ډلهییزې رسنۍ او د وینا منبرونه په اختیار کې ورکړای شي. پنځم د اسلامي احکامو او مسایلو په اړه باید د دوی تعبیر او تفسیر په خلکو کې عام کړای شي ترڅو وکولای شي له هغو بنسټګرو سره رقابت وکړي چې مدرسې، معاهد او کتابخانې لري او د نظریاتو د خپرولو لپاره عصري الکترونیکی وسایل په کار اچوي. شپږم ماډرن او سیکولر علما باید په پراخ پیمانه خلکو ته معرفي کړي شي ترڅو د دوی له لارې د قهرېدلو مسلمانانو ځوانانو څپان عواطف او احساسات ساړه کړي شي. اووم د غیر اسلامي تاریخ او فرهنګ د پوهې او کتابونو د خپرولو لپاره باید خپرونکي تشویق کړي شي او د چاپ او خپرولو چارې ورته آسانه شي. او هم باید دا ډول معارف د اسلامي هیوادونو په تعلیمي نصاب او مطبوعاتو کې ځای پر ځای کړي شي. په خاص ډول هغه تاریخ او معارف باید ډېر پراخ شي چې له اسلام څخه د مخه په اسلامي هیوادونو کې موجود وي. اتم د مدني ټولنې په نامه د مستقلو تنظیمونو، ټولنو او احزابو پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي شي ترڅو د مدني ټولنې فرهنګ په خلکو کې خپور شي او هم د عام خلکو لپاره د سیاسي اجراءاتو د زده کړې او د بیان د ازادۍ فرصتونه برابر کړي شي.